الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، هر مسلمان دې دا سوچ وکړي، د خپل ضمیر سره د خپل زړه سره دې فیصله وکړي، پریکړه وکړي چې ته دا فکر وکړه چې زما بچي، زما ښځه، زما ورور، زما پلار، زما خپلوان چیرته داسې ځای کې ګیر دي چې د پاسه پې بمونه ورېږي، تا باندې به ژوند څنګه تېرېږي؟ ته ځان سره دا احساس کړه په کوم حالات کې ژوند تېروي. اوس چې د فلسطین په مسلمانانو باندې کوم حالات تېرېږي، نو دا زمونږ او ستاسو ورونه نه دي؟ انما المؤمنون اخوة، مؤمنان سره ورونه دي. موږ ولې نه پوهېږو؟ ولې بې احساسه شو؟ ولې هغه ایمانی غیرت، ایمانی اخوت هغه موږ نه ختم شو؟ مؤمنان خو که جسدین واحدینو. موږ باندې دجالیت دومره اثر وکړه چې نن یو مسلمان ځپلی کېږي، مړ کېږي، وجلی کېږي، شهید کېږي، بمونه پرې ورېږي، بل مسلمان سره احساس نه راځي، فکر د هغې سره نشته. هغه خپل ژوند کوي، عیش و عشرت کوي، مزې چرچې کوي. عزتمندو، د سورة انفال یو آیات درته وایم، او هر انسان، زه هم او تاسو هم، دا آیات سورة انفال خلاص کې او دغه آیات باندې سوچ وکړي چې الله څه فرمایي. الله فرمایي چې والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافران بعض د بعضو دوستان دي. د اسلام په خلاف باندې ټول کافران سره یو شوي دي. په سلګونو کاله د روس او د امریکا دښمني او هغه هم سره اوس یو کېږي، یو شول. اسرائیل او د هندوانو سره اتفاق دی، یهود او نصارا سره یو شوي دي د اسلام په خلاف باندې. الله فرمایي کافران بعض د بعضو سره دوستی کوي. الا تفعلوه، ای مسلمانانو که چېرته تاسو دا کار ونه کړ، نو څه به وشي؟ تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، غټه فتنه به په ځمکه کې پیدا شي. لویه فتنه څه شی دی؟ د الله عذابونه دي. په مسلمانانو په تنظیمونو تقسیمېدل دي. سنی او شیعه په غټه کې مسلمانان دوه ډلې شول، شیعهګانو کې بیا بېلې ډلې شو، بیا سنیانو کې مقلد او غیر مقلد شو، بیا په غیر مقلدینو کې نور ډلې شو، غربای اهل حدیث، نوجوانان اهل حدیث، بیا په مقلدینو کې دا بریلویان دي، دا دیوبندیان دي، دا پنجپیریان دي، دا سیفیان دي، دا نور. دا ولې موږ مسلمانان داسې ټوټې ټوټې شو؟ یو د بل دشمني، د دې په ځای چې موږ د یهودو سره دشمني وکړو، د هغوی سره کینه وکړو، د هغوی په خلاف باندې پلانونه جوړ کړو، مسلمان د مسلمان په خلاف پلان جوړوي. الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، لوی فساد به په دنیا کې پیدا شي. دا فساد نه دی چې زما مسلمان وژلی کېږي او زما سره پروا نه راځي. زه کرکټ ګورم چې نن به میچ چا ګټلی، زما په بچو، زما په مسلمانانو ماشومانو لوبې کېږي، خو ما سره د کرکټ د لوبې غم دی، ما سره د مسلمان غم نشته. دنه بل فساد به څه شوي؟ په اجتماعي طریقې سره مسلمانانو نه احساس او ضمیر او ایمان دا ختم شوی دی. وانتم العلون ان کنتم مؤمنین، مؤمنان خو اوچتي. دا نن موږ ولې دومره پستۍ کې پسماندګۍ کې واقع شو؟ عزتمندو، مسلمانانو ریبل راغلی دي. نن فلسطین نمبر دی، سبا د سعودي نمبر دی، بل سبا د بل. دا موږ خلاصېږو نه. که دا حالات مو وي، په بل مسلمان خوشحالیږو، په یو ملک، په ملکونو تقسیم شوي، په یو ملک چې مصیبت راځي، دا بل ملک والا وایي چې زه خو بچ یم، زما فوج د اسلام دپاره کار نه کوي، زما اسلحې د اسلام دپاره نه استعمالیږي، زما ټکنالوژي د اسلام دپاره نه استعمالیږي، هغه د خپل ملک د حدوداتو د ساتلو دپاره استعمالیږي چې زه خپل ملک وساتم، اسلام وساتم. دا فکر د چا سره نشته. دومره مسلمانانو ملکونو کې یو کې غیرت نه پیدا کېږي چې د اسرائیلو ته خالي هم دومره ووایي چې ولې دا ظلم روان دی. عزتمندو، یهودو ته هم دا وایم، نتنیاهو ته وایم چې خپل کتاب منسوخ، هغه تحریف شوی تورات ته مخې ته ونیسه، په هغې کې موږ ته دا دلیل وښیه چې د ماشومانو د ښځو وجل چېرته شته. د بشر د حقوقو دعواګرانو ته دا وایم چې شپه ورځ دا چغې وایي چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو نقض کېږي، هلته بشر حقوق د خپلو لاندې کېږي. تاسو د بشریت پېژنئ؟ ولې دا فلسطین کې چې دا په مسلمانانو ظلمونه روان دي، ته د بشر د حقوقو دعواګر یې، تا سره ولې احساس نه پیدا کېږي؟ نو معلومیږي چې خبره ډیره خرابه ده.
او مسلمانانو ته اخره کې بیا دا وایم چې مسلمانانو خیر هم نشته که سره یو نشي په ملکونو ویشل شوي یو د بل دشمني راغسته که سره یو نشي او اسلام او دین او ایمان ته خدمت ونه کې قرآن ته خدمت ونه کې او د کفر په مقابله کې یو نشي دا بربادي ان قریب په یو راځي یو به راځي راتلونکي حالات به بیا موږ سره دا خبرې وکړي